بیا تعهد بولي او وعده چې دا هغه د یو کس سره چې وعده راشي هغه وعده بولي او تعهد چې دی هغه د قوم سره یا د حاکم د سلطان د قوم سره دا که سړی وکي و اذا وعد خلف او اذا عاهد غدر دا کې په دواړو کې بنوي غدر یعنی او مخالفت بنوي چې په هغه قول کې په وعده کې بیا د مخالفت کې ولې الله تعالی په قران کې وایي ان العهد كان مسؤولا وعده چې دا مسؤوله ده یعنی هر هغه وعده چې سړی کړی وي د دې پښتنه پکې په ورځ د قیامت باندې چې ولې دانه کپړه ځي نو درېم علامه د منافق چې دا غدا د چې عزت من خانه په امانت کې خیانت کول امانت یې څوک چاته کښېږدي یا امانت یې څوک چاته وایي اوس علم امانت دی یعنی د علم امانت دا چې علم باندې به عمل سړی کوي علم به سړی رسوي و خلکو ته علمي خیانت دا دی چې علم و خلکو ته نه رسیږي یا نه رسوي یا خلکو ته حق خبره نه کوي دا د علم سره خیانت شو او یو چا مشوره د سو غوښتله په مشوره کې مشوره سمه نه کړي یعنی سم مشوره نه ورکول دا هم په امانت کې خیانت شو نو دغه رقم یو څوک یو چاته پټ حال وایي پټ خبره ورته وکړي هغه امانت دی د ځان سره نه کې خوندي راز ښکاره کړي یا که د خاوند د ښځې په مابینځ کې وي که د ورور په مابینځ کې وي که د انډیوال په مابینځ کې وي علیه السلام بارک وایي که په مجلس کې یو چا شاوخوا وکتل یو خبره یې وکړه په دې پوه سه چې دا امانت دی د یو راز دی د یې ښکاره کوي یو څوک په مجلس کې ناست دی خبره کوي دا خبره چې کوي وارې شاوخوا وګوري چې څوک شته که نسته ویني که مې نه ویني اوري که نه اوري په دې بس پوه سه علیه السلام بارک وایي چې دا دی راز ښکاره کوي امانت دی په امانت کې خیانت کوي نو فقها وایي که یو سړي ته یو چا د دینار او د درهمو کڅوړه کښېښوله دغه کڅوړه که دا سپڼسۍ خلاص شي یا زوړ شي یا وشوړېږي لا هم دې دا نشي کولی چې دا کڅوړې خوله په هغه سپڼسي په بل سپڼسي وربدل کړي په بل سپڼسي ور وتړي ولې دا هم خیانت بلل کېږي څه معنا چې هغه دننه په کڅوړې کې شی پروت وي هغه خو بیخي نشي کتلی یعنی دا سپڼسۍ لا دی نشي وربدلولی فقها وایي علما چې که دا سپڼسۍ زوړ شي دی نشي کولی چې دا سپڼسۍ دې وربدل کړي ولې کېدلی شي په دا کې خیانت راشي نو دومره احتیاط کول پکار دی چې سړی د یو چا شی سړي ته پروت وي دا خوله بیا لا هم نه ورسره شړې شاوخوا کې چې ویې ګوري چې پکښې دی چش دی دا کې امانت کې خیانت راځي څلورم علامه دا شولې د پیغمبر علیه السلام اذا خاص و مفجر په خبرو په خشم په وخت کې دی ښکنځل کوي دا د منافق علامه ده چې سړی په خشم په حالت کې وي ښکنځل کوي اوس خلک د خشم په حالت کې خو انسان عاجز دی خامخا به څه ته خوله وځي بعضې خلک داسې چې په خندا باټول باندې مجلس پر دې ښکنځلو باندې جوړېږي یعنی دا هغه انسان دی چې یو وخت به دی د ده تر خوله ښه الفاظ وتل او نیک کلمې به تر خوله وتلې اوس تر هغه خوله ماسې واله دی چې ښکنځل بل هېڅ شی نه تر راوځي نو که په خشم په حالت کې هم ښکنځل باید سړی نه وکړي که د خندا او د مسخرو په حالت کې هم ښکنځل نه باید سړی نه وکړي ولې په بل حدیث شریف کې راځي علیه السلام بارک وایي سباب المسلم فسوق ښکنځل د مسلمان دا چې دی دا فسق دی نو دا د نفاق علامه هم ده او فسق هم دی دا څلور علائم پیغمبر علیه السلام بارک ښوولي دي چې ښکنځل به سړی نه کوي کوچنیانو لویانو لکه دا اوس خلک چې حیوانانو ته هم ښکنځل کوي او مځکې ته هم کوي او که به دا نیت باندې سړی ښکنځل وکړي او مځکې ته یا اسمانو ته چې دا د خدای مخلوق دي دا خو بس کفر شو نو دغسې رقم ښکنځل کول چې یا مځکې ته وي یا دیوال ته وي یا حیوان ته وي یا مرغۍ ته وي یا انسانانو ته وي دا ټوله چې دي دا په فسق کې راځي او په نفاق کې راځي دا څلور علائم علیه السلام بارک په حدیث شریف کې ښوولي دي دوی علائم بیا الله جل جلاله په قرآن مجید کې ښوولي دي چې د نفاق علامات بله کومه ده د قرآن د رویه څخه د قرآن څخه
الله جل جلاله وایي اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کوم وخت چې دوی ولاړ شي لمانځه ته په لمانځه کې کهالي او سستي کوي، یعنې د لمانځه وخت چې باندې راشي د بدن سست شي او داسې د لاسه نه کېږي، لمونځ ادا یې د لاسه نه کېږي، مسجد لره تګ یې د لاسه نه کېږي، لمونځ یې پر خپل وخت کول د لاسه نه کېږي، لمونځ سم نه ادا کوي، لمانځه فرض واجب و سنت و مستحب و آداب و ارکان، تعدیل د ارکان، سوکه سوکه آرام رکوع سجده کول ده نه یې په وسه پوره. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، دا هم د نفاق علامه ده، الله رب العزت په قرآن کې ښوولې ده. نو باید سړی دغه علایم د ځانه څخه لرې کړي چې د لمانځه کې باید سړی په خپل وخت باندې وي، په ښه توجه باندې وي، په مسجد کې وي چې نر وي، مسجد لره به جماعت وکړي او د وخته څه بې ځنډوي نه او کهالي او سستي به نه کوي چې رکوع سجده ما اشاره کوي یا چابک چابک لمونځ کوي یا قرات خراب وایي. دا ځکه چې الله تعالی جل جلاله د منافقینو د علامه ښولې ده چې په لمانځه کې دوی کهاله وي، سست وي. او بل علامه الله تعالی په قرآن کې د منافق دا ښولې ده ولا یذکرون الله الا قلیلا، دوی ذکر نه کوي مګر د الله تعالی ذکر چې کوي لږ کوي. لکه دا اوس انسانان یا کشنان یا لویان شپه ورځ په مجلسو په بازیو په یو لهو لعب او په ساتیري باندې مشغوله وي، وخت باندې تېروي. پوښتنه ځینې وکړي ولې درس نه وایه، ولې سبق نه وایه، ولې مطالعه نه کوې، ولې یو تعلیم نه کوې، ولې لمونځ او اودس تلاوت یو ذکر نه کوې. دی وایي نو بس وخت تېروم. نو ذکر نه کول او که ذکر کوي بیا لږ کوي دا هم د نفاق علامه ده. نو باید ذکر ډیر سړی وکړي چې څو د دغه علایمو څخه ځان وباسي. الله جل جلاله دې د ذکر کولو توفیق هم راکړي. الله تعالی مو د لمانځه د اداینې په ښه طریقه کولو توفیق هم راکړي. نو ذکر هم باید سړی وکړي. که د لمانځه پر وخت وي لمونځ سړی باید وکړي، د لمانځه څخه خلاص وي بیا چې پر لارې روان یې، ناست یې ولاړ یې، پروت یې په دوکان کې یې، په بې اودسه یې، په جنابت کې یې، هر څه چې کوي په هر وخت کې باید سړی لا اله الا الله لا اله الا الله په خوله باندې وي، یا الله 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 ویل په خوله باندې وي. نو الله به زموږ سره ملګری وي، الله به زموږ محافظ وي، الله به زموږ ناصر وي، الله به زموږ کارونه را جوړي چې الله وایي زه د بنده په یاد یم، د الله موږ په یادېږو، الله رحمت را باندې کوي. یعنې زموږ یادېدل د خدای تعالی د یادو سره دا معنی چې الله پر موږ رحمتونه بیا کوي چې موږ خدای یاد کو او په هېڅ وخت کې د الله یاد هېر نه کړو. نو دغه علایمې چې دي دا د نفاق دي، الله مو دې وساتي. هر مسلمان باید د دغو علایمو څخه ځان وساتي. آخر دعوانا الحمدلله.